خاص کونړ نورګل او څوکۍ ولسوالیو ته له پاکستان هیواد څخه تازه په زور راویستل شوو 450 کورنیو ته د ژمنیو توکو د مرستو ویش لړۍ د کونړ عامې روغتیا او کډوالو چارو ریاستونو لخوا پیل شوه. د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې دغه خلکو ته په خپلو ساحو کې هغه روغتیایي خدمات هم برابر شوي دي. نور د عامې روغتیا ریاست هلې ځلې کوي چې د دې هغه اولني ضرورتونو ته رسیدګي وشي. نو په دغه برخه کې د یونیسف محترمې ادارې په مالي همکارۍ باندې او د هیلنټ موسسې په تخنیکي همکارۍ باندې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو چې خاص کونړ نورګل څوکۍ کې د 450 په تعداد مهاجرینو ته چې په نږدې وخت کې راستانه شوي دي دغه د جمعنۍ البسي د کټونو توزیع ده چې د هغې جملې نه په خاص کونړ ولسوالۍ کې تقریبا د 1.5 سل په شاوخوا کې هغه مهاجرینو ته نن دغه توزیع لرو. په الحال کومه توزیع کیږي دا د هغو کډوالو دپاره و چې له پاکستانه په سخت حالت کې په سختو شرایطو کې راواوښتل. ټول هغه وسایل او اسباب او اجناس په دې کې شامل دي په دې کټ کې چې هغه د ژمي دپاره کارول کیږي. د کډوالو مهاجرینو دپاره ولایتي اداره انشاءالله ډېر نور هغه ورته لري چې همکاري ورسره وکوي. د کړېدلو ځورېدلو سره چې په ډېر سختو شرایطو سختو حالاتو چې له پاکستان چې مهاجر شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي نو د ولایت مقام هغه دې ته انشاءالله ښه تدابیر لري. په دې مرستو کې د کوچنیو ماشومانو نارینه او ښځینه لپاره د تودوخې بېلابېل توکي شامل دي. دا کوم مهاجر وروڼه چې راغلي دي زموږ تقریبا 4-5 میاشتې وروسته چې راغلي د دغه مرستې نه موږ مننه کوو او آینده لپاره د امارات اسلامي نه او د دې نړیوالو د دې مؤسسو نه چې موږ سره کومکونه وشي. په دغه اکتوبر نه دخوا څومره مهاجرین چې راغلي دي کومې چې شوي ستر مرستې دي د هغې نه موږ مننه کوو د ټولو نه او په دغه کې بېلابېلو دغه کې چې د مهاجرین مشکلات لري باید چې هر اړخیزه کومکونه دغلته کې وشي. د یادونې د هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې د پاکستان له هیواد څخه په زور راویستل شوي کونړ کې د اسلامي امارت اړوند ادارو ترڅنګ ورسره د مرسته کوونکو مؤسسو لخوا هم بېلابېلې مرستې ادامه لري.